هسه ودانګه ورته ودانګه دغسې بې ټینګې ټینګه لکه وګوره ونولېږي سیده راځه ابۍ له مې داسې څیزونه واخېسته دانګونه به وي خوشحاله به شي ښه تاله به زه هغه لوی جاز والم ښه الوتکه نه ده راځه نجیبې په قسمت ته ګټلې را زما په شان بد قسمته نه یم وګوره که نه داسې ښایسته او پښتون خاوند راته میلاو شوي دی ملنګ جان که نه په قسمت ډېر آباد دی ولې نه خورې زه خو په خپل قسمت ډېره خوشحاله یم او زه خو د خدای ډېر شکرګزار یم چې ما د ملنګ جان په شان خاوند راکړی دی بیا خورې ملنګ جان دونه وړوکي مونږ کره پاتې شي دا یتیم دی او بابا ورسره دومره پښتو کړه چې بیا وله تبر کړې او ملنګ جان دومره پښتون او لیق هلک دی که نه چې زمونږ غون کور هغه ساتي الله دې وله ژوند ورکړي مې خورې ښه کاروباري هلک دی ښه دی چې دله ورکړم چې ته بیا پوډري له ورکولم څنګه چې ستا هغه خاوند دی اوس په زما کورم روان وم بیا خورې ما ته وګوره که نه واده شومه او دا بیا د پلار په کور کې ناستم ما پیدا سو کړه زارېږه د ملنګ جان نه پښتون هلک دی څونه په حیا او څومره په عزت کې دې ساتي الله دې وله روغ ژوند ورکړي دا سیکونه راکړه خورې دې سیټ ته لګوه خورې صبر وکړه که نه الله ډېر ژوند ورکړي هغه چې تلې کوم خوا دی پته هم نه لګي باروتې دې خدای خبر چې څه له تللی دي وعلیکم السلام ملنګ جان وروره څنګه دې راپېښه وکړه همدا چل مې کړی دی بازار ته چې وته وم څه کور کې سودا یاده کوم مېلمانه راغلي وو زه ته راونیسه دې شو زه لږ کار وکړم دا ونیسه ډېره مننه ملنګ جان وروره خیر دی خیر دی ډېره مننه آباد اوسې الله دې عزت وکړه کار مونږ کسان ډېر ښه دي لګیا دي وګوره ورته کار کولی شو د خیره او دا ته چې شاکر خان څه شی کوي دا خو مې د خیره وګه وکړله ملنګ جانه ښه بندس کار شاکر خان ګوره زمونږ کور خدای ته معلوم دی وردی تنبه وښی او ته شب پګارې ګورې وړئ ملنګ جان وروره الله دې عزت وکړه ستاسو کور ته خو الحمدلله مونږ سهار ماښام روانې چې کله هم دلته کار کوو نو بېنوا نه راغلي د خیره سره اوبه هم راځي چای هم راځي هر څه راځي زما کور داسې وګڼئ لکه سړی چې خپل کور ته ورځي هر شی به ته ملاوېږي ګوره ملنګ جان زه ورکوټه زړه نه دی الله دې عزت وکړه ملنګ جانه مونږ دې پېژنو الحمدلله عزتناک سړی نر سړی کاکا ته ښه یې خیر دی صحت دې ښه دی زه الله دې خوشحاله ساته زه کار کوم غار مه دې راوز بیا دا دې زوی دی د خیره ملنګ جانه ملنګ جان دا یو زوی دی الله دې خوشحاله ساتي حواله شي او 10 روپۍ ورکړم دا دې څه شی وکړو خیر دی ملنګ جانه زمونږ بچنګی دی چې ستا بچنګی دی ښه یاره ستا خوښه ده نو یاره ګوره مینه ناک انسان شاکر خان عزتناک شي ملنګ جانه السلام علیکم خدای ګرمي ده او بل هغه هلک په کور کې نه و په خپله مې مکان راوړل پټي ته پسې تللی وم پکې ښه یم خدایه خاطرې ها خانتاسي ده ته ما شل ځله پوهې کړی چې مزه پټي ته مزه هلک کور کې شته که نه نو هغه خو نه و که نه هغه نو بار ته په بل څه پسې وتې او پسې سودا پسې یو خبره ته کومه چې پټي ته ځي یا پرون یا بقه پس هوا کوم ملنګ جان خبر شو که نه نو بیا به ډېر خفه یا خانتاسي ده زه خو بوډۍ یم په دې سپین سر به ما ته څوک ګوري نو ټیک ته که نه خو ملنګ جان یې مني هغه زما داسې زوی دی چې توبه مې دي چې راشي نو قهر دی ځه شبه ده بیا خورې دا ملنګ جان ته وګوره سهار 6 بجې تللی دی او ماشوم یې ځان سره بوتلی دی مې خورې ما سره دغه ماشوم ډېر غم دی چې ته خوږتې نه شي او مې وږې شوي به مې یو غم مه کوه نه به خوږېږي ته الله به خیر کړي وایم وږې شوي دي ما سره د لوږې غم دی یو هغه هم پلار دی خیال به ساتي ته څه له غم کې خورې بس خدای دې عمل شي نو همدا راته ووایه چې بابا په کومه اړه خوتلی پته یې نه لګي د هغه هم پته نه لګي دواړه باروتې دي بیا خورې ته کښېنه او ماسپښین دا ماسپښین شوړه مې نه دي اخلي صحیح ده ته ورشه یه خلاصه راکړه
یا بچي شل درنه ټیکري چې دا مې دې خپل استعمال چې ماره ولې کار مې یا دا جګول مونږ وته په آرام کې ملنګ جان ډارو خو دا اوزي بار نو کو دا خبره پیدا کنه نو کو اوس ما دا بچي مولا دې په خبره ده نو ته غلی شه کوم چې هغه خبره خبره وړه ملنګ جان خو به کار سره نه اقول لك خدای ما خلي الاول کنه لا لا دا وګورئ دا كمان یو غلا شمه کور کې دا د کلی خلک نه دی ګوره د دیو سره ډېره مینه کوي ګوره نن زه یم او سبا به نه یم ګوره دا هر څه ګوره په تا پاتې دي ښه راځه درنه یره کوي یو خبره ته کومه چې زی نو بیا به کوئی موسی نه بوزي بس کنه ملنګ جان دې الله دې کامیاب او کامران کا دا دنه کېده یو کښې مې خو نه وي مله وکړه شو دنیا خوراکونه هم پې وکړه داسې ډوډۍ ګانې پې خوړل ورشه نکله دی ورشه جابې شوله پسې نیکو دا نه یادېدو دا ته نه یادېدو همداسې یادولې ما ته به دقه ویل ویل دادا لازم ما لاړ به شي زه ورته نه یم ګران او دادا ورته ګران دی خو زما نصیب دی که نصیب مې نه شو یار ورغم چې ځي نو دې ځان سره مه بوځه هغه پلار مې ورپسې جبې شوه مخورې داسې چل دی که نه تاله مې داسې یوه جوړه اغوستې ده هغه ګوتۍ کې ده دننه یې وګوره بیا الله دې قدرمن کروره الله دې ډېر ملنګیانې ما نه پکې خیر یو جوړه بیا راوړه همداسې چل دی تاله مې انتظام برابر کړی عمرې له دې لېږم بس الله خو یې خوشحاله وباساته تا وابه چې دې عمرې نه لاړ شي دا عمره وکړي واپس راشي ما بل ته غټ خیرات برابر کړی ولیکتل ملنګ جان دی ای ښځې ته زما خوا لږ رانیزې دا څه څه وکړې چې نه را پرېښی مې دا راله خور پرېښودو نو دا در سره خوند کوي خلک ګوره ما ته ګوره زر پرې ویلې ګوره دا شیزونه ګوره زما د جنکو نه خوښ صحیح دی لر به یې کړم ها ځکه شب بخ کړي وروره روټۍ تیاره ده کښېنې تاسو دا به داسې کار وکړه دا قالین داسې راځي طرف ته کوئ جنه ډېر په خپل لاس درې راخلم یا بای ته کښېنه دلته سله مې ګناهګاره پاڅه کړل کندار کې مې وڅپېږه جانه زویه زمون کور ته راشي که نه صرف ستا صفت راته کوي زه د صفت قابل نه یم دا خلک چې کوم دی ما ته د زوی نظر کوي نږدې که دغسې دوړې مې مه کوه ټولو خلکو له دې ګټلې خورې که دسترخوان هم راوړئ راځه دلته کښېنه دا دې ته کښېنه راشه ملنګیانې یو خبره ته کوم کوي خفه کېږم زوی مې او خوږ زوی مې خو بیا ګورې ما نه موسی مه بوځه بس همداسې کار دی ما نه بوته هلته مې چې کوم دی چپړې ول اخېستې بیا په خپو نه برابرېږي بیا مې دا ښځه لېږي دا وړې دي او دا غټې دي ستنګ مې کړي ملنګیانه دا پاتې ده شا پسې دا خو کوم دی ما په خیر جوړه غټ چټ بخ کړی دی راشه روټۍ ته کښېنه ما پرې ځای کښېنه ورته کښېنه یاره دا کې باندې که نو چغې څه له وخې کښېنه زویه راځه هلته خوا شه دا څه کوې دا څه ګزار پې کوې چې سهار وکړې که نه او دا مور دې تېرې وه که نه هغه خشاکونه راوړل ته کوم دا جګوله د ګزار خو مه کوو که نه ګزار به څه کوې خواته وي ما به راوړې بیا که نه یا بهی تا څه له راوړو ملنګیانه ستا داسې بیا به داسې خراب کړه ته به هم کښېنه ډوډۍ خوره ډوډۍ خوره هلک ته په ډوډۍ ورته مه تارېږه بیا به ورسره وروسته ګوري څنګه به نه کارېږم ډوډۍ خوره یاره دا جګوله خو بس خبره داسې خبره ده چې د کولو هم نه ده او ویلی هم نه شم څه مطلب و څه بوزو کې وبه بوزې احد خانه خبره صفا کوه پړه راځي او په خوله نه راځي تاسو ګډې وډې ووایي ګډې وډې مو وایه صفا خبره کوه وام دې که نه وام دې دا جګوله والله کوم بړله مې سره پړه راځي په خوله نه راځي دا خبره ده
خبره وکړه څه چل شوی دی په بوسو کې اوبه مه بیوه هاي ویویم درته څه چل شوی دی ویې څه چل دی ذکر ویډیو हुकूमत ने मुल्क में मुकीम हजारों अफगान शहरियों की 31 दिसंबर तक बैरून मुल्क मुंतकली में अहम पेशरफ सामने आई है। अफगानियों को एग्जिट परमिट जारी करने के लिए $800 फीस आयद कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से। दादा खबरों की वही अफगान महाजरीन به خپل وطن ته ځي ما خو کارم نشته دی او په دې کې دا یوه میاشت ټایم یې ورکړی دی دادا بچې ته غم مه کوه خو زما زوی ته خو زما ځان یې ته به نه ځې ته به ولې ځې نه دادا منې کېدو نشته دی په خبر کې دا ورکړي دي چې دا یوه میاشت ټایم دی او ځان ورسوئ او که ځان نشي رسولی نو جیلونو ته یې اچوئ بچې داسې خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه ملنګ جانه دوی ته خو ما وړوکی رالوی کړی زه خو په ډېر کمزوري بچې دا خو زما په کور کې خپوړې کړي او ته به موږ داسې پرېږدې دا سره څه شو خیر دی وایي پردی کټ دی نیمې شپې زه په دې ډېر خوشحاله یم چې تاسو ماله د رور د خور او د بچي مینه راکړې ده ما ته هېڅ تکلیف نه ده میلاو شوی بچې او زه د پاکستان د خاورې شکریه ادا کوم چې په دې وطن کې دا دونه وخت ما تېر کړ داسې شوی زوی ته خو زما زوزه دي تا ته خو ما د خپل زوی نه کم کتلي نه دي کېنه ابۍ کېنه ده ډوډۍ به خوړلې وه که نه ملنګ جانه څه روټۍ ده روټۍ خو بس ختمه شوه دا شکر روټۍ خو خیر دی نه خو بس دی دې ښځې مې ما ته ویل بچې ویل ما لغمان ته بوځه ما ننګرهار ته بوځه ما کونړ ته بوځه ما به ویل اوس په دې بوځم او اوس په دې بوځم ښځې ستا ارمان پوره شو دې ځل به دې په پښه بوځم او بیا به ګرځې پکې زه به له سپینه لاړ شم هسې سپینه به لاړ شم ته خو زما ځان یې داسې ونه کې وایي زه خو به مړ شمه دا داسې کار دی زما د دنیا کاروبار دی او زه دې ملګرو نه ورځم خانه به خانه به هم ترې وغواړم د خپل کاروبار باره کې به خبره وکړم چې چا ته حواله کړم او دادا ما چې ګوره کم شي اخیستی ستا په نوم مې اخیستی زما څه هم نه دي په کار زما ستاسو دوا په کار ده زه راځمه ښځې دا وړوکی پاک ولمبوه او زه کوم سامان دی هغه غوړ کړه هغه سامان غوړ کړه موسی تا پسې ژاړم موسی تا به رانه کابل ته بوځي موسی تا پسې ژاړم مه ژاړه لورې ژاړه مه چپه څه چې په نصیب وي هغه الله انسان ته وررسوي دا به زموږ په نصیب وي ژاړه مه چپ مغفور زه به هغه خوشي ملک څه کوم تاسو به زه به خفه یم اهمیت دا چې په دې کې داسې څه کېږي نه چې دوی پاتې شي بچې دا د حکومت فیصلې دي دې قسم نه کېږي حاضر انشاءالله کار څه روان دی بس ستاسو حساب کتاب وي که نه نو ما له بل ته کرایه چې تاسو خپلې پیسې درکړم او ما هم ټول تیار کړم برکت کار وعلیکم سلام ورور مې څنګه استاد اخي خیر دی السلام علیکم څنګه ماشین مو درو که بجلی لاړه بجلی لاړه او کار یې راغونډ کړی دی ښه ده صحیح ده صحیح ده ګوره دې خلکو له ګوره په وخت باندې خپله دیارې ورکوي چې ګوره خوشحاله کور ته ځي ملنګ جانه اوس نو د ستانه مخکې وي ما یې کارم چوټي که راشي چې خپلې پیسې درکړم لالا ګوره سپینو ډوکو نه قربان شي ته خیرې ونه کړې ښه صحیح ده، ته صحیح ده. تاسو مې لږ کار ده خو د موسی جان غوسه مسره ته به ده ته ګوره
ورشیا دا خو کوټ کېږي ویم ملنګ جان څه شو هغه اوس بهر ووتو که نه اوس په دې څوک ډاکټر له بوځي ملنګ جان یا داجي لږ بار راوځه که نه خیر شه د موسی سره کړې ته به را ملنګ جان دقل ته وګوره چې ډاکټر لی یوسو دا خو ډېر ګرم دی زه ورځم زه ورځم په منډه سره ته څه له خفګان کې دا به اوس ویم څه کېږي راځه ملنګ جانه کښېنه زما وروره ها چل دی که نه ها خبر نه دی خبرو ما خیر شه ملنګ جانه زمونږ د مهاجرینو دپاره چې کوم حکومتي خبر راغلی دی او موږ په دې میاشت کې روان یو دا دې څه ملنګ جانه ګوره زما چې څه کاروبار دی ګوره زما تا ته حواله دی او زما حصه چې کومه ده به زما پلار له رسې او ګوره 1 روپۍ مې چې کوم دی ګوره که چا ته ور واوړې د ما ور بخښلي دي ګوره د چا 1 روپۍ ونه ګوره ته یې په خپل لاس ور ورسې یا ملنګ جانه وروره نو تاسو خو یوه میاشت کې روان یاست تاسو خو ډېر غټ حساب کتاب دی ما سره یار دا خو میاشت کې نه ختمېږي نو څه وکړو دا حکومتي کار دی که موږ څه خبره کولی شو دا خو د بل له لاسه کار دی وایم زه ځم ناوخته دی او په لار راته چې کوم دی وړو مې رنګ مو که هغه زوی مې لږ بیمار دی هغه مې ډاکټر ته وښیم که نه او بیا راته تورخم لار بندېږي نه ماشوم به درېږي چې ډاکټر ته خو وروسته وکړه اوس ورځمه که نه اوس کار دی که نه چې ګوره څه مې په تا پرېښوده ته غم مه کوه ملنګ جانه خدای زمیوار دی او زه یې زمیوار یم زما وروره زه الله دې خوشحاله کړې ټولو خلکو نه چې کوم دی زما مخه ښه وغواړه او یې معافي یې غوښته ښه السلام علیکم یا الله بس ته په خپلو کارونو ښه پوهېږم د ملنګ جان خو ما سره ډېر لوی حساب کتاب پاتې څه چې الله ته منظوري هغه به کېږي نو الله دې په جوړه کې خیر واچوي یا بچی به خیر علي دا خیر ور حساب کتاب مې وکړ ها او په دې کلي به دادا ته په خپله وګرځې که زما د لاسه څوک هم خفه شوي نو دادا ته دې معافي وغواړه دلته ما ډېر رزق خوړلی دادا یا بچی تا چا سره بد نه دی کړی نو سبا ورته یم خو ستا لپاره به وګرځم زه هر یو منت به ورته وکړم زویه ته غم مه کوه څه شو هغه جینۍ یا سړیه ته دننه راشه ورځم دادا راشه چکتر دی نجیبې بیګ تیار کړی دی څو ناوخته دی ژاړم هو سړی ژاړم په دې الله چې چاله امانت ورکړي او واپس یې د انسان نه والي څوک پرې خفه کېږي نه مخزي الله چې چاله امانت ورکړي واپس یې تیوالي خدا د هغه مال دی ولې به پرې خفه کېږي تازه الله پاک موسی تعالی د امانت په شکل درکړو هغه الله واخیسته مجاما مو پلارو په دې منګم روان وګراړو مې بیمار دي مې دا مو پلار غم جن نه کوي دادا زم ناوخته دی خدا لږ به ډاکټر ته مو کړم ملنګ جان بچی دا به ډاکټر ته خیر ما نه نه ما سره وایي دادا دې په خپله خیم په لار به ورشم ما نه پریږدم دادا موسی بچی دا څه دي انا لله وانا الیه راجعون دادا پاسه
مسار دې دنیا نه ملاړو او زم د دې وطن روان یم مور ماما الله مې سپارلی زوی چې زم ناوخته دی ما خو د ګل په شان وسې بیلو ملنګ جانه دا به زه خپله مخبره کې خښوم نه د عمره نورې نه دادا نه چې زه د دې خاورې نه شوم دا زما زوی دی دا به زه د لوی افغانستان په خاوره خښوم چې بچې نه دا ماله موره بچې دې کټ ته نیمې شپې یا زما زویه یا ملنګ جانه زویه په الله مې سپارلی خیجی دا بیلوگے لمبے زما دزڑ نزینا اورتا ہجرا خاورے ریکڑم چاہتا نا ریکڑم چاہتا اکڑم فریادونا امتحان دا او ابتدادا انجام په خیر چې انتها بسنګ وینا انګار مې بیا د زړه تازه شو سمود پسمې د یارو کړل دیدنونه ګرانه د ګرانه ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا